راځئ چې لږ زره سختې او پیچلې پوښتنې سره حل کړو. لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ 2 ضرب دی 7x جذر مربع ضرب دی 3 ضرب دی 14x مربع دویم جذر یا جذر مربع پیدا کوي. نو لکه څرنګه چې تاسې دلته ګورئ موږ 2 ثابته عددونه لرو. د دې لپاره چې کار اسانه سي اول دغه دواړه زه بېل لیکم 2 ضرب دی 3 صحیح ده بیا هم ضرب دی جذر. ښه په دې جذر کې زه کولی سم دغه ټول سره یو ځای ولیکم یا هم بیل بیل لیکلی سم خو دلته باید زه سره یو ځای ولیکم دغه دواړه جذرونه ځکه د دواړو درجه یو شان ده اوه خپله ضرب د څو بلکل ضرب د اکس ضرب د څو دلته دغه 14 دي ضرب د اکس مربع. ښه د دې ځای 2 ضرب د 3 کېږي شپږ خپله لیکم. لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ تر څو زه اوس هم کولی دغه افادې چې دي دا زه ساده کومه ځکه چې هر څومره دا زر د جذر نه وځي دا ماته اسانه کېږي. دلته تاسې ګورئ چې زه 14 لرم نو د 14 پر ځای زه 2 ضرب د 7 لیکلی سم ځکه چې دا هم 14 کېږي ضرب د اکس مربع اکس مربع. ښه اوس دلته تاسې وګورئ که دغه د دغه سره ضرب سي نو دا ماته 9 راکوي او د جذر څخه ډېر په اسانۍ وځي. د دې ځای شپږ بیا هم خپله 7 ضرب د 7 کېږي 9 او دغه اکس مربع هم به ورسره ولیکم ځکه چې دا هم خلاصیږي. بیا دا ټول ضرب کوو د څو سره چې شی پاتې دي یوازې دغه 2 پاتې او دغه اکس پاتې نو دا کېږي 2x. د دې ځای د 9 جذر مربع وده ځکه چې دغه 9 موږ په 7 ضرب د 7 که بدل کو نو 7 مربع کېږي او 7 مربع د جذر مربع سره خلاصیږي نو کېږي 6 ضرب د 7 او ضرب دی تاسې پوهېږئ چې دا هم اکس مربع د جذر سره خلاصیږي پاتې کېږي اکس ضرب دی 2x جذر. نو د دې ځایه دا کېږي 42x ضرب دی 2x. دغه هغه آخري ځواب دی چې موږ د دغه دواړو د ضرب څخه لاسته راوړو. یو بل مثال ته که موږ ولرو جذر مربع د 2a ضرب د جذر مربع د 14a مکعب ضرب د دویم جذر د 15a. ښه د دې اسانه لاره چې ده چې دا ټول زه په یو جذر کې ولیکم ځکه ټولو درجه د جذرونو یو شان ده 2 خو خپله لیکم ضرب دی دغه 14 هم زه کولی سم په 2 ضرب د 7 بدل کم نو د دې ځای لیکم 2 ضرب دی 2 ضرب دی 7 دا خو صحیح سو ضرب دی ګورئ دغه 15 هم لیکم په حالت د ضرب کې. اوس راځم دغه ایګانو ته څو دانې دي ګورئ a ضرب د a مکعب کېږي a په توان د 4 او a په توان د 4 ضرب د a په توان د 1 کېږي یا a کېږي a په توان د 5. ښه تاسې پوهېږئ چې a په توان د 5 موږ کولی سو د a په توان د 4 او a په شکل بدله کو یا هم دا دواړه صحیح دي. نو د دې ځای تاسې دلته ګورئ چې موږ 2 دانې 2 لرو دا دواړه که ضرب کو دا کېږي 4. د دې ځای دغه 4 جذر لاندې زه بیل نیسم د دغه a په توان د 4 سره ځکه چې دواړه ماته ډېر ساده ښکاري ضرب د څو چې شی پاتې سوه دغه 7 او 15 پاتې سوه چې 15 کېږي او یو دانه هم a پاتې سوه. ښه د 4 جذر مربع چې شی ده 2 ده او دلته هم د دې دغه 2 د جذر مربع سره خلاصیږي او پاتې کېږي a مربع ضرب د څو بلکل خپله کسر چې دویم جذر د 15 ضرب د a ده.
ښه اوس راځو یو بل مثال ته دلته که موږ ولرو بیا هم دویم جذر دی 2 x مکعب او زید مکعب اوس زه څه کوم اوس دغه 2 چې ده زه کولی سم په 18 ضرب د 2 وویشم دغه x په توان د 3 زه په x مربع او x او هم زید په توان د 3 زه په زید او زید په توان د 2 وویشلی سم د دې ځای چی شی کیږي ګورئ دغلته 18 خپله لیکم صحیح ده ضرب د څو بالکل ضرب د 2 ضرب د یا هم مخکې د دې نه چې زه دغه 2 ولیکم کولی سم په ډېر اسانۍ سره دغه x مربع او زید مربع ورسره ولیکم ځکه چې دا هم لوی دي او هم کولی سم چې یو ځای ساده کم د دې سره x مربع زید مربع صحیح ده ضرب د څو دغه کوم عددونه چې کوم شیان چې پاتې کېږي هغه څو دي دغه 2 دي صحیح ده ضرب دی یا هم ضرب به ونه لیکم راسن به x او زید ولیکم ډېر اسانه د دې ځای تاسو پوهېږئ چې موږ کولی سو دغه افاده بیخي بېله کړو لکه ولیکو چې 18 ضرب د x مربع ضرب د زید مربع دا جذر بیل ضرب ده څو ضرب د 2x زید چې دوی ټولو توانونه یو دي نو د دې ځای تاسې پوهېږئ څه د 18 جذر مربع 6 ده ځکه چې تاسې پوهېږئ 18 جذر مربع یې 6 په توان د 2 ده نو دا دواړه چې خلاصي بیا هماغه 6 کېږي دې ځای خپله 6 نیسو د دوی دواړه مطلقه قیمتونه کېږي x او زید ځکه چې مثبت کېږي نو 6 x زید کېږي صحیح ده ضرب د څو ضرب د جذر مربع د 2x زید نو په دې توګه موږ اوس کولی چې دغه جذر ساده کو په فاکتورونو یې وویشو بیا یې جذر مربع ته واړو او په توانونه د جذر مربع سره خلاص کو رفع کو او په آخر کې دغسې یو ساده جذر لاسته راوړو